زه غواړم فقط چې په موضوع باندې خبرې وکړم. د تېر تاریخ او د تېرو وختونو نه پند اخیستل او عبرت اخیستلو ته په کتو سره بیا د نوي نسل اصلاح کول او خاص کار د نوي نسل روزل او په خپله نوی نسل هم په دې باندې مسؤل او مأمور دی چې پند او عبرت ترې واخلي او خپل اهداف پکې معلوم کړي او د خپل ملت حق ادا کړي. تنها نوی نسل نه، نوجوانان نه، بلکې د پخواني تاریخ نه باید د نظام مشران، د احزابو مشران، همدارنګه د اقوامو مشران هم یو پند او عبرت ترې واخلي. لکه د نظام مشران چې په هغه رنګه باندې ونه لوبېږي لکه 100 کالونه چې مخکې لوبېدلي وو، پلار زوی وژلی، زوی پلار وژلی، ریاست او شاهي خپل ځان ته منسوبه کړې ده او د حکومتدارۍ دپاره یې د انګریزانو غلامي کړې. بعض ټولو نه هغو شخصیتونو ته چې خادم او تاریخ پې ځلیږي پوره کامل احترام لرو او د زړه له کومې د زړه له تله درود پې وایو. وروسته له 100 کالونو نه هم دغه لوبه ډېره شوې ده چې یو راجګ شوی دی، بل باندې کودتا کړې ده او بل جګ شوی دی، بیا بل په خوله باندې بالښت ور ایښی دی، د ریاست دپاره یې هغه وژلی دی. د دې نه هم باید د افغانستان د حکومت رؤسا هم دغه ځای ته متوجه وي چې دوی هغه رنګه ونه لوبېږي. راځو دوهمې مسئلې ته چې دلته یوه فکري جګړه هم شوې ده چې خلکو ته که نن 1959 ته وګورو د فکري جګړې یو هغه نتیجه وه چې افغانستان یې یوې داسې جګړې ته ټېل وهله چې تر 2.5 میلیونو پورې یې انسانان کنډ و کاپر کړل. حتی چې د امریکا د اشغال منبع هم همغه حادثات، همغه کړنې وې چې د اشغال منبع وګرځېدلې تر څو پورې امریکایانو هم یو غیور ملت اشغال کړ. راځو دوهمې طبقې ته چې هغه د عام خلک دي چې تعبیر په روشنفکره یا په عالم یا په مبارز او یا په محصل باندې تعبیر تکیږي. باید د تاریخ نه دغه زده کړو چې په هر چا پسې ونه درېږو، د هر چا په خوله او د هر چا امارت، امیرتوب، د هر چا امیر صاحب توب ونه منو. باید ونه غولیږو، تشخیص وکړو، تفکیک د خادم او د غیر خادم خلکو وکړو او د هغې ملا ور وتړو. نه یو تقلید کرکرانه وکړو چې د قوم او یا د سمت په نوم باندې موږ ولوبوي او خپل شخصي اهداف او شخصي خواهش پوره کړي او پیسو او مالدارۍ ته زمینه برابره کړي. دریم، کوم ځوانان، نوی نسل، نوجوانان چې دي باید هم یو داسې فکر ولري چې نکاتو مشترکو ته د افغانانو فکر وکړي چې هغه دین، وطن، ملي او دیني ارزښتونه دي. راځئ حالاتو ته وګورو. اوس د حل لار څه ده؟ اوسنی حالت څرنګه روان دی؟ د افغانستان په ټوله جغرافیه باندې یو نظام حاکم دی. امنیت سرتاسري مسئول او محفوظ دی. د امنیت په آسانه طریقه او په معمولی طریقه باندې نه اخلال کیږي. د موږ نوجوانانو مسئولیت څه دی؟ باید نه د فکري جګړې ښکار شو او نه باید د قوم او د زونونو په نوم باندې استعمال شو او نه خپل قلم او خوله د هغې خلکو په پایده باندې وچلیږي چې هغه د افغانستان تجزیه، اسلام ته سپکاوی، دیني او ملي ارزښتونو ته سپکاوی کوي، بلکې تفکیک وکړو، احساساتو له عقدو څخه کار وانخلو، معاصر تاریخ ته رجوع وکړو چې چا افغانستان د